السلام علیکم ورحمت الله. عربي زده کړې آنلاین مرکز نن زموږ اتمه محاوره ده. اول بسم الله الرحمن الرحیم. هل انت متزوج ام عزب؟ هل انت متزوج ام عزب؟ آیا تا واده کړی او کنه؟ دا ته مخاطب مفرد د جمع نه ده. آیا تا واده کړی او کنه؟ هل انت متزوج ام عزب؟ عزب مجرد ته وای، متزوج واده کړی ته وای. آیا ته واده شوی یا مجرد ای؟ جواب کې انا عزب ذ مجرد یم. انا عزب ذ مجرد یم. درم انا سررت برؤيتك. انا سررت برؤيتك. استاله کتو څخه زه خوشحال شوم. چاته پښتو کې وای استاله کتو څخه زه خوشحال شوم. انا سررت برؤيتك. انا ذ سررت خوشحال شوم. ذ برؤيتك استا په لیدو. فالجواب کې ورته وای وانا ايضا سررت او ذ هم خوشحال شوم. وانا ايضا سررت او ذا هم استا په لیدو خوشحاله شوم. پنځم استأذن منك الان. استأذن منك الان. تا نه اوس زه اجازه غواړم. اوس تا څخه زه اجازه غواړم. یو مجلس کې غواړي اجازه واخلي نو داسې به وایي استأذنک. استأذن منك الان. تا نه زه اوس اجازه غواړم. هغه به جواب کې درته وي رافقتك السلامه. رافقتك السلامه. سلامتی دي تا سره یا سلامتی دي تا سره یاري وکړي. دا زمونږ دا جملې وي. نور جملې اوس وایو. نور جملې اول اين تدرس؟ چیرته زده کړه کوي یا چیرته درس وایي. اين تدرس؟ اين چیرته؟ تدرس ته درس وایي. جواب کې ادرس في المدرسة الفلانية. په پلانکۍ مدرسه کې درس وایم. فلانیه په جيبه د مدرسې نوم وایي. ادرس في المدرسة کوم مدرسه؟ مثلا محمدیه. په محمدیه مدرسه کې درس وایم. درم اين تقع هذه المدرسه؟ اين تقع هذه المدرسه؟ دغه مدرسه چې ته پکې درس وای دا چیرته ده؟ دا مدرسه چیرته موقعیت لري؟ اين تقع هذه المدرسه؟ دا مدرسه چیرته موقعیت لري؟ جواب ورته تقع هذه المدرسه في كابول. دا مدرسه په کابل کې موقعیت لري. تقع هذه المدرسه في كابول. دا مدرسه کابل کې موقعیت لري. بیا به وای پنځم هي مدرسة كبيرة وشهيرة. هي مدرسة كبيرة وشهيرة. هغه یو لویه او مشهوره مدرسه ده. هغه یو لویه او مشهوره مدرسه ده. شپږم متى التحقت بهذه المدرسه؟ کله تا کله په دې مدرسه کې داخل یا شامل شوی؟ متى التحقت بهذه المدرسه؟ دې مدرسې سره کله تا داخله کړې او وصل شوی؟ جواب التحقت بها في سنة الماضية. التحقت بها في سنة الماضية. تیر کال د په دې مدرسه کې شامل شوم. السلام علیکم ورحمت الله.